په کابل کې د طبي پوهنتون محصلینو د خوړلو اعتصاب کړی. د محصلینو د کابل طبي پوهنتون ته نږدې د اعتراض په توګه پرلط خیمه وهلې ده. دوی وایي تیر کال کرونا ناروغۍ له امله پوهنتونونه رخصت شول او درسونه په آنلاین بڼه ورکول کېدل. د دوی په وینا ډیری محصلینو آنلاین درسونو ته لاسرسی نه درلود او ځینو محصلینو د امنیتي ستونزو له امله ونشو کولی چې په حضوري درسونو کې ګډون وکړي. نو له همدې کبله ځینې محصلین په ازموینه کې بریالي نه شول. دوی د اړوند ادارو څخه غواړي چې په ازموینه کې د ګډون یو بل چانس دې هم ورکړل شي. ما به خاطر که به عدم کلید رو داشتیم ما خواهان یک شانسی دوباره هستیم که تا دوباره به صنف‌های خود برگردیم. به خاطر که درس ها آنلاین بودن، اکثر شاگردان از ولایت بودن، به دسترسی به اینترنت نداشتن. ما از خاطر میخوایم که یک شانس دوباره برای ما داده شود. اینا مسئولین نیستن که نکستضاف شدن یا نه که لیاقت ندارن یا تنبل هستن، چون شرایط ناگوار که برشان پیش آمده اینا را در این شرایط قرار داده. مثلا ما به این مشکل که مواجه شدیم، اولی که قرنطین بود، وضعیت کرونایی بود، دیگه درسای ما آنلاین بود و بعد از اون که بازم سمستر شروع شد درسای تجدیدی را ما بر مدت یک ماه یا کمتر از خواندیم. بعد از اون ما امتحانات داشتیم. یاد محصلین وایي چې خپل ستونزې او غوښتنې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي، خو دوی ورته ویلي دي چې غوښتنې مو غیر قانوني دي. محصلین زیاتوي چې غوښتنې غیر قانوني نه دي. د دوی په خبره په 1998 کال کې هغه وخت چې نه کرونا وه او نه امنیتي وضعیت دومره خراب و، محصلینو ته د بیا ازموینې چانس ورکړل شوی و. برای ما گفته میشه که خواست شما که از غیر قانونی است. اگر غیر قانونی بود پس چرا به مسئولین سال 1398 داده شد؟ در اون حالت که وقت شرایط کرونایی نبود، بر مسئولین درس آنلاین نبود، هم سمسترشان نرمال بود، هم امتحانات 20% داشتن، امتحانات تطبیقات داشتن. ما به این شرایطی که بسیار مشکلات ما زیاد بود، حتی خود ما کرونا بودیم. محصلین له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د دوی ستونزې دې واوري او قانوني اقدام دې وکړي. د دوی په خبره که غږ ونه اورېدل شي نو دوی به خپل اعتراضونه پراخ کړي، لارو او سړکونو ته به راووځي. اگر حکومت به جواب ما مثبت ندهند ما سړک‌ها را بند میکنیم. بعد از این اول خب اونا باید که یک جواب مثبت به این کار ما بتن، اگر نشد باز ما مجبور هستیم که به تظاهرات قدر گسترده‌تر کنیم که تا سرک پوهنتون بند شود. و موږ غوښتل چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو څخه وپوښتو، خو دوی په دې اړه نه خبري وښوده او په اړه یې له څه ویلو څخه ډډه وکړه.